ورکی آدم علیہ السلام ته چې یا آدم اے آدمه نو آدم علیہ السلام به وایي چې لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک یا الله زه حاضر یم او ټول خیر یا الله ستا په لاس کې دی الله به ورته امر وکړي چې اخرج بعث النار هغه خلک راوباسه چې هغوی به جهنم ته ځي او هغه جهنمیان دي نو هغه به ورته وایي چې یا الله څوک دي او څوک دي الله به ورته وایي ډېر د یېرې حدیث دی الله به ورته وایي د هرو زرو کسانو نه یو کم زر دا د جهنم دپاره او یو د جنت دپاره د هرو زرو کسانو نه یو کم زر دا د جهنم دپاره او یو د جنت دپاره الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې الله دا خبر وکي نو فذاک حين یشیب الصغیر دا هغه وخت چې ماشومانان به بوډاګان شي الله په قرآن کې ویلي دي کنه یوم یجعل الولدان شیبا هغه ورځ چې بوډاګان به ماشومانان شي ښه ماشومانان هغه ورځ چې ماشومانان به بوډاګان شي ماشومانان څنګه بوډاګان کېږي نو هغه په دوو طریقو سره یو دا چې دا ورځ دومره اوږده ده چې ماشوم پکې راپاسي نو دا دومره وخت چې پرې واوړي هغه به بوډا شي او دویمه داسې چې کله الله اعلان وکړي آدم علیه السلام ته چې د هرو زرو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته نو د دې ډېرې سختې د لاسه به دا ماشوم بوډا شي او که تاسو خیال کړی دی بعضو ته چې وایي ویښته دې سپین شوي دا غمونو سپین کړو غمونه ویښته سپینوي او غمونه دا بدن کمزوری کوي نو د ډېر غم د لاسه به دا ماشوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فذاک حین یشیب الصغیر نو دا هغه وخت دی چې ماشوم به پکې بوډا شي وتضع كل ذات حمل حملها او د دې اعلان سره به هر هغه زنانه چې په خېټه باندې حملي د هغې نه به دا حمل ولیږي وترى الناس سکارا او دا خلک به تا ته داسې ښکاري لکه دوی چې په نشه کې وما هم بسکارا حقیقت دا دی چې هغوی به په نشه کې نه ولكن عذاب الله شدید مگر د الله عذاب به ډېر سخت وي هغه ورځ د آخرت ته ورځ چې نه پکې نسب چلیږي نه پکې خاندان چلیږي نه پکې زور چلیږي نه پکې خواهش چلیږي او نه پکې واسطې چلیږي الله سوی فلا انساب بینهم یومئذ ولا يتساءلون هغه ورځ به د دوی په منځ کې نسبونه نه وي او نه به د یو بل نه د نسبونو تپوس کوي نسبونه په هغه ورځ په کار نه راځي ځکه دا کم ملګري او دا کم وروڼه چې په دې نسبونو باندې فخر کوي نو دوی ته زه دا وایم چې دا نسب ګوره ستا په آخرت کې په کار نه راځي چې څو پورې په تا کې تقوا نه راغلي او الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره کړې ده یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا قبیلې دا قومونه دا خاندانونه دا الله صرف د دې لپاره پیدا کړي دي چې د انسانان په یو بل وپېژني نور حقیقي خبره دا ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې عزتمن انسان هغه دی چې هغه ډېر تقوادار وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره ابو لهب دا د هغه سوچه خپل تره و او هغه په جهنم کې دی ابو طالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره و نسب د هغوی اوچتو زوري مو ښایست مو خو کله چې هغوی په دین باندې عمل ونه کو نو هغه نسب وله فایده ورنه کړه اگر که هغه پیغمبر ته ډېر نږدې دي او د ځمکې په دې مخ باندې اوچت نسب دی خو چې کله د دین نه ځان لرې کو نو بیا وله فایده ورنه کړه دې نسبونو او بلال رضی الله عنه او سلمان فارسی رضی الله عنه او جلیبیب رضی الله عنه او داسې نور ډېر صحابه کرام
چې د هغوی قومونه داسې مشهور قومونه نه وو او د هغوی نسبونه نه وو او ښایست نه وو مالې نه وو الله د هغوی تذکره اوچته وساتله هغوی له جنتونه ورکړو د تقوا د لاسه د دیندارۍ د لاسه نو موږ که د یو بل نه غوره کیږو نو هغه به موږ د تقوا د لاسه د یو بل نه غوره کیږو زمونږ مقام که هغه څوک کته غواړي چې دا سړی په څومره اوبو کې دی نو بیا دې ته وګوره چې دې سړي کې دننه څومره تقوا ده ټوله خبره د تقوا روانه ده نو د قیامت په ورځ د هغه ورځ ده چې نسبونه به په کار نه راځي فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون نه به په هغه ورځ نسبونه وي او نه به دوی د یو بل نه د نسبونو تپوس